بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. د نوي درس عنوان د یو طبیعي عدد د پوره مربع جذر پیدا کول دي چې د تجزیې په واسطه. منګه مخکې جذر پیدا کوو چې دوه خانې به جدا کول. اوس د تجزیې په واسطه هم منګه کولی شو چې جذر پیدا کړو یا یو مقدار عدد چې پوره جذر ولري په شکل د ضرب ونیسو د جذر نه بیرون راوخو. ګرانو زده کوونکو، دغه د تجزیې په واسطه جذر پیدا کول دا هم بعض حالاتو کې ډېر یو ضرورت ده چې دا طریقه هم تاسو زده ولرئ. په دې طریقه کې عدد موږ تجزیه کوو. که دویم جذر وي، له دوو عددونو یو عدد نیول کېږي. له دوو مساوي عددو څخه یو عدد، له دوو مساوي عددو څخه یو عدد، بالاخره دغه عددونه سره ضربېږي او جذر یې لاسته راځي. ښه، دلته موږ لرو د تجزیې په مرسته مثال ده. د تجزیې په مرسته د 400 او 3.9 عددون مربع جذر پیدا کړل. د تجزیې په مرسته د 400 د دوه عددونو 3,909. ښه، موږ اوس دا غواړو تجزیه کوو. دا 200 دي. نو د 400 جذر موږ پیدا کوو، 400 تجزیه کوو. دا په څو پوره د ویش شول؟ په 2 صفر کته کېږي، بیا په 2 1 2 2 2 صفر کته کېږي، بیا په 2 5 12 بیا په 2 2 2 4 5 بیا په 5 25 بیا په 5 د ویش شول یو 5. اوس دلته ګورو، له دغه دوو عددونه یو دوه نیسو، له دې دوو عددونه یو دوه، له دې دوو 5 نه یو 5. دا عددونه سره ضربو. 2 2 4 4 5 شل. جذر څه ده؟ شل. ښه، که چیرې موږ ولرو چې جذر د 3.9 څو کېږي، دا تجزیه کوو. 3.9. ښه، دا په 2 د ویش وړ نه ده، ځکه چې اوله خانه جفت نه ده. په 5 نه ده، په 3 ده که نه. 3 9 12 12 شپږ 18 18 9 20 په 3 ده. 1 3 3 3 3 9 2 3 شپږ 3 3 9. بیا هم 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 په 3 ده. مجموع چې په 3 وي د عدد په 3 ده. 4 3 12 یو باقي 4 3 12 یو 3 3 کېږي. ښه، بیا هم یو 4 5 5 4 9 په 3 ده. یو 3 3 500 الته 4 3 12 و 3 21 4 3 12 الته و 3 21. بیا یو 4 5 5 و 12 12 په 3 ده، په دا عدد په 3 4 3 12 9 3 20. دا بیا په 3 نه ده، په و ضرب د 9 4. ښه، اوس دلته ګورو چې له دغه 3 نه یو 3 نیسو، له 3 نه یو 3، له دې 2 نه یو. دا سره ضربو هم دغه جذر. له 2 مساوي عددونه یو عدد 3 3 شپږ شپږ و 2 جذر ده. له 3 3 9 و بخیر 9 و 3 جذر ده. 3 ضرب 3 9 ضرب 3 د 400 جذر شل ده، د جذر 3 ده. یعنی کولای شو چې د تجزیې په واسطه دا موږ حل کو او کار پې وکړو. صحیح؟ البته جذر لاسته راوړو.
ښه په همدې شکل مونږه که یو عدد ولرو فرضاً په دې شکل ولرو فرضاً 18 ولرو منفي 2 12 ولرو دا خو مونږه نسو کولی چې جمع تفریق کړو ځکه دا کولی چې تجزیه په واسطه تجزیه کړو 18 نوشته کېږي 9 2 18 3 ښه دغه جذر د 18 له دوه عددو نه یو نیول کېږي دغه چې جوړن لري خپله جذر لاندې پاتې کېږي یعنې دا کېږي 3 جذر د 2 منفي په همدې شکل 12 که موږ جذر لاسته راوړو 12 شپږ 2 12 بیا 2 3 2 شپږ 3 دا موږ نوشته کولی سو چې په دې شکل چې کېږي له دې دوو نه یو 2 البته نوشته کو 2 دا نوشته کېږي 2 جذر د 3 بیا هم متشابه نسته خیر فرق نه کوي البته دا کېږي 3 جذر د 2 منفي 4 جذر د 3 په دې شکل موږ نوشته کېږي بعضې اوقات دغه جذر چې یو مقدار بیرون وځي سره متشابه کېږي او جذر لاسته راځي چې موږ کولی شو چې یو جمع تفریق عمله ساده کړو یعنې د تجزیې په واسطه کولی شو چې موږ جذر لاسته راوړو ښه که چیرې موږ داسې ولرو چې فرضاً موږ ولرو چې 625 جذر د 625 دا کولی شو چې په توان یې نوشته کړو یعنې 625 په 5 یو 5 2 5 لاس 5 5 25 5 2 5 لاس 5 5 25 5 دا نوشته له 2 5 نه یو بل جذر 25 یو نوشته کولی شو 1 2 3 4 5 په توان دی 4 دلته هم 2 1 2 2 2 2 4 5 په توان دی 2 دا کېږي 25 جذر څو ده 25 ښه دلته موږ البته تمرینات لرو چې کولی شو چې د تجزیې طریقې په مرسته لاندې عددونو مربع جذر پیدا کړئ فرضاً مربع جذر لرو موږ جذر دی 3 1 3 شپږ د مربع جذر پیدا کړئ د تجزیې په طریقه ښه دا تجزیه کوو 3 1 3 شپږ دا په دوو پوره قبل 1 2 2 دلته پاتې سو 1 5 2 10 شپږ 2 12 8 2 18 بیا په دوو جفته 2 2 14 8 2 14 4 2 8 بیا په دوو 3 2 شپږ 9 2 18 2 2 4 بیا په دوو 1 2 2 9 2 18 شپږ 2 12 دا وروسته لږ بیا هم په دوو 9 2 18 8 2 14 بیا په دوو 4 2 8 9 2 18 بیا په 9 4 په دې شکل ښه اوس درجه د جذر 2 ده له 2 نه 1 2 نیسو 1 2 نیسو له دې 2 نه 1 2 نیسو له دې 2 نه 1 2 ضرب 2 2 4 4 2 شپږ شپږ 50 2 2 4 4 2 8 8 8 شپږ 50 ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس دلته پای ته ورسېده تاسو به په کارخانگی کې هم څو سوال باندې کار کوئ چې په تمرین د 18مه صفحه کې راغلي چې د 5 سوال دي په دې باندې تاسو کار وکړئ په مخ هم ښه ساعت خدای پامان